په پاکستان هیواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه. نن د اپریل د میاشتې 18 نیټه د 2025 کال دی. د څو ورځې څخه زه غایب وم، سوشل میډیا باندې نه راتلم. نو اکثر ملګرو ماته ویډیو باندې کالونه کول، یا پر واتساپ پر سوشل میډیا باندې یا په ټلیفون باندې چې حالات څنګه شو. ځینې د خوشحالۍ خبرې دي او ځینې د خفګان خبرې دي. خبره داسې ده چې هر وخت کې ما د تیرې روژې څخه ځینې ویډیو، نن سوشل میډیا ده، خبرې به مې کولې، اکثر وویل چې وروره یو شی نشته، دا خالص بیرول کوي، ځینې وویل فالورز اضافه کوي، ځینې وویل چې دا پیسې ګټي، ځینې وویل ځان مشهوره کوي. خو هر چا مختلف نظرونه وو. زیات خلکو نه غوښتله چې مقصد دا د کډوالو د ستنېدو خبره زه وکړم، چې بس خیر خیریت دی. خو خبره دا ده، زیات خلکو بیا دا ویله چې کورونه په افغانستان کې دي یا زموږ ورونه دي چې ولا ظاهر پښتون هڅه کوي چې دا خلک دلته پرېږدي، یعنی دلته افغان کډوال پاتې شي. یا هغسې نه دی، چون ما د یوه کم خبره نه ده کړې، د یوه کوم خبره مې نه ده کړې، د یوه ولایت خبره زه نه کوم. زه چې په پاکستان هیواد کې څومره افغان کډوال دي، دا ویډیو تاسې ګورئ، زیات افغان کډوال زما سره په رابطه کې دي، مشران، کشران، ځوانان، همزولي. نو ټول خپل درد راته وایي چې زموږ داسې درد دی په هره صوبه، په هر ضلع کې. ما د هغه ټولو نمایندګي یا د هغو ترجماني کړې ده او کوم یې. خو خبره دا ده چې هر وخت کې ما په خبرو کې دا خبره کوله چې باید یو میکانیزم ورته جوړ شي افغان کډوالو ته. د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه دا وه، د اسلامي امارت د خپل حکومت څخه هم دا غوښتنه وه، او د یونیسیار او IOM څخه هم دا غوښتنه وه. خو ځینو ادارو زموږ غږونه نه اورېدله. خو لاس چې ماتې خپلې غاړې ته ورځي. زموږ ستاسې حکومت د افغانستان اسلامي امارت دی. که موږ هر څونه خدای نخسته ناحاله سو، خو بیا به هم امارت پر موږ شفقت کوي او امارت زموږ غږ واورېدی. دا شکر الحمدلله په ډاډ سره ویای سو چې زموږ غږ د امارت سپېڅلو مشرانو واورېدی، چې د هغه په نتیجه کې د پاکستان کوم د خاص استازی چې دی صادق خان سره د ټیمه سره ولاړی و کابل ته. بیا د هغه څخه وروسته د دوی د GCC کومه غونډه چې ده، یا د دوی کمیټۍ چې ده، هغه اوومه غونډه یې وکړله. نو بیا د هغه څخه وروسته ما دا ویډیو کلیپ جوړ کړی و، نیټه یې راڅخه هېره ده، ما پر سوشل میډیا باندې شیر کړی دی، پر یوټیوب چینل باندې هم شته، چې بیا د هغه کې به زموږ کوم دغه تجارت وزیر چې دی ښاغلی نورالدین آغا صاحب به راځي د خپل ټیمه سره. نو هغه به د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. نو هغه خوشبختانه تېره ورځ د افغانستان د اسلامي امارت 9 کسیزه که 11 کسیزه کومه کمیټۍ چې وه، هغه راله. تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې کوم چې زموږ کونسلګري ده، دغه زموږ کوم سفیر صاحب چې دی، جنرال کونسل صاحب چې دی، هغه پریس کانفرانس وکړي. هغه ته د خیبر پښتونخوا او د کوم نږدې چې اسلام آباد یا د نورو علاقو څخه هغه د کډوالو استازي ورغوښتي وه. هغه خپل پریس کانفرانس د اسلامي امارت لایحه یې ټولو ته وړاندې کړه، د کډوالو په اړوند باندې ډېرې ښې خبرې وکړلې. خو د افغان کډوالو کوم استازو چې وو، هغو هم خپل نظرونه ورسره په دا غونډې په ترڅ کې ځینو شریک کړله. او خو بیا اسلام آباد ته راله. په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره وکتل او بیرته د افغان کډوالو استازي وغوښتل. نو هغه د خوشخبري درته وایم، دغه د اسلامي امارت کوم چې زموږ هغه د افغان کډوالو استازي وه، هلته د نږدو د اسلام آباد او د پېښور څخه ځینې افغان کډوالي غوښتي وه. مشرانو هغو خپل خبرې ورته کښېښودلې، د اسلامي امارت دغو ته مشرانو ته او د اسلامي امارت د مشرانو څخه یې غوښتنه وکړله چې زموږ پر دغو خبرو باندې باید تاسې موږ افغان کډوالو ته نظر وکړئ او زموږ مشکلات حل کړئ. خو یوه خبره هغه وروسته بیا د کاډو په اړوند باندې خبرې کوم او د چکن په اړوند باندې، چې کوم ستاسې اواز و هغه تر اسلامي امارت تر مشرانو پورې رسېدلی دی. انشاءالله چې کوم زموږ هیات ولاړی کابل ته، بیا د امیرالمؤمنین صاحب مبارکه سره شریکي او د ټولو وزیرانو د شورا سره به شریکي. انشاءالله موږ ستاسې ته به ښه نتیجې په لاس راسي او زموږ ستاسې د افغان کډوالو یو ښه سباوون به وي. اول
کومې خبرې چې دغه کړي ما دلته یادداشت کړي دي زه به تاسو ته یوه یادوم انشاءالله ستاسې مشکلات پکښې ځای سوي وي. اول د باعزت واپسي طرزالعمل د جوړولو وخت باید ورکړل سي چې تر څو افغان کډوال خپلې ټولې ستونزې سره بیان کړي او د ستونزو سره مخامخ نشي. دویم کوم افغان کډوال چې ځي کوم موټران چې نیسي هغه باید د ټي ای ډي چې پر خاص کار پر تورخم باندې چې کوم موټران ټي ای ډي دا دغه ونه لري بیا پر تورخم نه پرېږدي. باید یوازې دا ګاډیانو نه چې هر ګاډی کې لري که نه لري باید هغو ته اجازت ورکړل سي چې افغان کډوال په خوشحالي باندې او بغیر د کوم مشکل څخه تر پولې واړوي. دریم زموږ دغه افغان کډوالو غټه مسله چې د خاص کر په کمپو کې د مځکې نه درلودو خبره کوي چې اول زه دا خبره کوم. ما په دې باندې کوشش کړی دی. زه ولاړم کابل ته. په کابل کې په هغه ټیم کې د شهید یاکاني صاحب مرحوم سره هم دا خبره یاده کړې وه خو بیا مشرانو دا خبره بیا راغلي آیات ته وکړله چې هغه ولایتونه چې د جغرافیا کمه وي نفوس زیات وي په هغه ولایتو کې یوه نمره مځکه ورکول کیږي. هغه ولایتونه چې پراخه وي هغو کې باید د 10 څخه تر 20 جریبه مځکه افغان کډوالو ته ورکړل سي او تر 2 کالو پورې باید افغان کډوالو ته راشن ورکړل سي. بل په دولتي چوکاټ کې باید دوی ته وظیفه ورکړل سي چې کوم وړې وي. شپږم کیمپ په من ایس د کیمپ باید واړول سي چې اوس فرضاً په بلوچستان خیبر پښتونخوا کې دغه کیمپونه دي باید د هغه کیمپ په اندازه باندې حالت ورته واړول سي. وهم د تورخم یا سپین بولدک پر لارې چې کوم زموږ افغان کډوال ځي یا اوس پر برامچه ځي یا پر انګور اډه فرضاً ځي باید دوی ته دا چک پاینټونه و دا شان نسی د پاکستان د حکومت سره خبرې وسی دوی بار بار ونه زورول سي او د دوی بغیر د کوم د تورخم لار چې د ویزو لار ده پر هغه لار نه پر عمومي ګټو باندې باید دوی ته امکانات برابر سي او پرېښودل سي چې دوی خپل کډي واړي. اتم د کورو سامانونه بغیر د محصول څخه باید واړول سي. او نه هم یو خبره دا ده چې دا اوس $315 زموږ افغان کډوال ته ورکول کېدل چې اوس یې نوسیار کمې کړي صرف پی نفر $60 او د کورنۍ پر سر $140 ورکول کېږي. دا یونیسیار باید ورته $1000 کړي. او لسم د ماجرو یا د کډوالو کم پراپرټي یا جایدادونه چې په پاکستان کې دي دا د پاکستان د دولت سره د تفاهم او طرزالعمل له لارې محفوظ وساتل سي. یولسم کم کروندګر چې دي یا زموږ افغان کډوال چې کم دي هغو ته باید تر هغه موسم پورې وخت ورکړل سي چې دوی خپل حاصل واخلي او بیا وطن ته ولاړ سي. او دولسم محصلینو ته په کاغذي تذکیرې باید پاسپورټونه ورکړل سي چې تر څو ته ویزې ترلاسه کړي. دیارلسم هغه معلمان صاحبان چې په پاکستان کې تدریس کوي هغه د خدمت دوره محاسبه او په وطن کې دوی ته د ښوونکیتوب دندې ورکړل سي. څوارلسم راجسټر شوي لیسې باید دغه وطن ته انتقال سي. او پنځلسم د تجارانو کارخانه‌دارو صنعتکارانو سرمایې دي په خوندي ډول انتقال سي. شپاړسم بیرته ستنېدونکو سنټرو کې په ورځو چې مهاجر ایساریږي باید دا ایسار نسي. دغه زموږ هغه غوښتنې وي چې د اسلامي امارت چې کوم پلاوی راغلی و هغه پلاوي ته کښېښودل سوې. نو انشاءالله د اسلامي امارت کوم مشران چې راغلي وو استازي راغلي وو هغو ډېر په مینه او اطمینان باندې دا خبرې ومنلې چې موږ ځو انشاءالله ستاسې د حل دپاره خپل د مشرانو سره او دارنګه د پاکستان د حکومت سره به دا شریک کو انشاءالله حل لارې به راولټو. نو خبره دا ده وایي دور چې نور سي زوی د خپلې مور سي بیا هم زموږ ستاسې واحد یوازې د حل لار چې ده هغه خپل د حکومت او د اسلامي امارت دروازه ټکول دي چې هغو ته باید موږ خپل غږ ورسو. زموږ ستاسې غږ انشاءالله رسېدلی دی. اوس راځو په پاکستان کې چې کوم زموږ د افغان کډوالو ایستل دي
په کوم حالت کې دي او څنګه مسله اوس پیلن شروع ده. یو خبره دي د ای سی سی کارت درلودونکي ټول افغانان په خلاص وژو واوري چې د ای سی سی کارت درلودونکي افغان کډوال نور پاکستان خپل په ملک نه پرېږدي. د ای سی سی کارت درلودونکي افغان کډوال نور په پاکستان کې د ژوند شپه ورته ستونزمنه ده. نو په کار دا ده چې بغیر د کوم بېعزتۍ د بېسترۍ څخه د خپل د ځان د بانو لټولو باندې مخ خلاصوي، ډایرکټ خپل وطن ته واوړي. رالو د پیوار کارت او ځینې فامیلیو کې چې د ای سی سی کارتونه لري هغه د پاکستان د وزارت داخله د کوم طلال چودري صاحب چې دی د هغه په وینا باندې که فرضاً په یو فامیلي کې میکس وي هغه پیوار کارت وښي هغه خلک به تر جون تر 13 پورې موجود وي. نو دا هغه خبرې دي. دویم پیس چې دی هغه د پیوار کارت دی هغه لا تر اوسه پورې معلوم نه ده چې څنګه کیږي. خو دا یوه خبره زه د دغه ویډیو کلیپ د لارې څخه ټولو افغان کډوالو ته کوم چې زموږ ستاسې کوم چې دا چکین وو هغه پی نفر $60 دي، $140 چې دي هغه د فامیلي پر سر باندې ورکوي او $60 چې دي هغه د پی نفر د ترانسپورت لپاره ورکول کیږي. او کوم ATM کارډونه چې پر تورخام یا په سپین بولده کې ورکول کیږي هغه د دې په اړوند باندې ورکول کیږي چې هغه که فرضاً په راتلونکي یونیسیار مدد ورسره کوي هغه په کار ده چې بیا به د دغه ATM کارډو د لارې ورسره وشي. نو اوس خبره دا ده چې زموږ د افغان کډوالو غټه مسله دا ده چې اسلامي امارت دغه زموږ غوښتنې ومني. نور موږ تاسې باید بانې ونه لټوو، خپل وطن ته به انشاءالله په خوشحالۍ باندې ځو. او یوه خبره د افغان کډوالو ځینې استازي خاص کر په خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یا دلته یا هلته د هر چا څه ګناه کیږي، خو په کار دا ده پر ګناه باندې چې سړی توبه وکړي خدای پاک یې بخښي. یو د بنده حق نه وربخښي نور یې بخښي. دا ځینې خلک ډیر واړه خلک وي د اسلامي امارت یا د مشرانو سپکاوی یا نوم اخیستل یا باندې لټول دا د دوی پر خپل د ځان پر بېعزته کېدو باندې دلالت کوي. نه تاسو د کډوالو استازي یاست، ما د خپل ملک او د خپلو چارواکو نومبدۍ به کوئ. څه د مشکلات به یي، ستا غوښتنې به یي، د نظر اختلاف به یي، خو پر داسې ځایو باندې کم کسان چې دا خبرې کوي په کار نه ده چې زه پر احساساتو ولاړ سم یا د امارت پوس ولې ځان دونه خواخوږی جوړ کړم چې خلکو د شک و شبهات ولویږي. خو په ایسته یو افغان په ایسته یو مسلمان د ټولو څه دا غوښتنه کوم چې خپل خولې د اسلامي امارات یا د مشرانو اول اخلي، اول خپل د خولې صفایي وکړي بیا واخلي. نو راځو خبره وچشته، خبره ودې ته ده چې دا کم زموږ یونیسیار پیسې کمی کړي دي. زموږ د یونیسیار څه دا غوښتنه ده، خاص کر د پاکستان د یونیسیار د هیډ اپیس څه مو دا غوښتنه ده، د ټولو چارواکو څه مو دا غوښتنه ده چې وروره تاسو زموږ غږ واورئ. دا کم زموږ ډالر چې کم سوي دي دغه د پی نفر پر سر باندې $315 موږ غوښتنه هم دا کوو چې دا د یونیسیار آی کمیشنر چې د دنیا دی ګرانډي ته دا خبره سوې وه چې د افغان کډوالو ته که تاسې غواړئ چې مشکلات یې ورحل کړئ دا ډالر باید ورزر کړئ. نو په کار دا ده چې تاسې دا ډالر ورزر کړئ. بیا چې په کومه ورځ باندې تاسې د افغان کډوالو ډالر ورپورته کړل افغان کډوال انشاءالله خپل په خوښه باندې ځي. دا اوس تقریبا 2 غنټې مخکې چون ماپښین دی د مازدیګر 5 بجې کېدونکي دي د پاکستان وزیر داخله طلال چودري صاحب هم پریس کانفرنس ورکړي. هغه دا خبره په واضح ټکو وکړله چې کوم غیر راجسټر دي یا د ای سی سی کارت درلودونکي دي هغه په هیڅ صورت باندې موږ نه پرېږدو بغیر کوم کسان چې په پاسپورت ویزه راځي هغه راتلای شي. نو په کار دا ده چې خپل کاروبارونه خپل زندګي موږ سره راټولو کړو چې تر څو ولاړ شو خپل وطن ته. دا 40 کلن وطن چې جګړې ځپلی دی اوس امن راغلی دی، اسلامي نظام پکې حاکم دی. باید موږ تاسې د بل د نور خلکو په خبرو په لومه کې ولاړ نسو او خپل وطن د آبادۍ دپاره یو بل ته لاس ورکو او د خپل امارات څخه د خپل د مشکلاتو د حل دپاره غوښتنه وکړو او د نړیوالو څخه دا غوښتنه وکړو چې زموږ د حکومت سره تاسې همدرده واوسیږئ او زموږ د کډوالو کوم مشکلات چې دلته دي
او کوم حل لارې دي هغه تاسو راته ولټوئ چې تر څو موږ خپل وطن ته ولاړ سو. نور چې کوم پر سوشل میډیا خبرې کیږي هغه خو د خلکو نظرونه دي، هغه کوم حیثیت نه لري. کني موږ جرګې وکړلې، مرکې مو وکړلې چې خاص کر په بلوچستان کې د زمیندار خلکو جایدادونه دي، اوس د سیزن د سپرلۍ دي یا باغونه دغه چې هغه په ګل کې دي. موږ دا غوښتنه ځینې وکړه چې موږ دغه افغان کډوال باید زیر نشي، خو چون دا د حکومت غټه پریکړه ده، په لویه سطح پریکړه ده، په دې کې یعنی پاتې کېدل یا د دې رکاوټ ورته جوړول دا ناممکنه ده. خو بیا هم یونیسیار چارواکي تیر ورځ راغلی و دلته، ما د یونیسیار چارواکو ته دا خبره وکړله دا ستاسې مسله ده چکین، هغه ما ورسره شریکه کړې ده چې یونیسیار ته پکار دا و چې دا ډالر یې کمول یا بودیجه کمه و موږ ته پر اول جنوري باید ویلی وای، خو دا تاسې بېغوري وکړله، موږ ته پر وخت باندې ونه ویل چې اوس افغان کډوال دغه مشکل سره مخامخ دي. نو بیا هم تاسې حالات ګورئ، خو ځینې خبرې دا بار بار پر میډیا راوتل نه، زه یو سوشل ورک دغه یم، د ټیک ټاکر یم نه یوټیوبر یم. زموږ هدف یوازې د خپلو افغان کډوالو ترجماني ده چې خپل مشکلات یا غږ تر اړوندو ادارو پورې ورسوو. نو موږ بیا هم د پاکستان د حکومت او د پاکستان د عوامو کور ودانۍ وایو، زموږ سره 40 کاله زموږ میزباني کړې ده، موږ د دوی قدر کوو، دوی زموږ قدر کړی دی. هغه دی چې زموږ مشکلات حل سي، انشاءالله موږ به په خوش خوشحالي تر خپل وطن پورې ځو. مننه.